ستا حکمران والله درود د انګريز غلام قسم د ستا سیاسي قوت ټول د انګريز غلام ستا مولا ټول د انګريز غلام دی عوام ته انډایرکټلی د انګريز غلام ته پوه نه خو چې ته چا پسې روان یې هغه د هغوی غلام. السلام علیکم ملګرو. د فلسطین مسلمانان ډېر تکلیف کې دي. فلسطین مسلمان ډېر تکلیف ورسېدلی. دې باره کې مفتي منیر شاکر صاحب بیان کړی، د خپل بیان یې کړی. راځئ تاسو دا وګورئ. مخکې ملګرو سره لازمي شعر کې د ثواب په شعر کې راځئ. ستا حکمران والله درود د انګريز غلام قسم د ستا سیاسي قوت ټول د انګريز غلام ستا مولا ټول د انګريز غلام دی عوام ته انډایرکټلی د انګريز غلام ته پوه نه یې خو چې ته چا پسې روان یې هغه د هغوی غلام دی. دا وخت د تقریرونو دی چې موږ یې کوو. بلا شی بې غیرته خلق لګیا دي په فلسطین باندې حملې کېږي. د فلسطین بچي په امن کې نه دي، ښځې امن کې نه دي، نوجوانان اعلانونه کوي یا امت محمد. ما یې چېرته دی امت محمد؟ چا ته آواز کوي؟ یا امت انګریز، یا غلام الانګریز، یا غلام الیهودي. دا اعلان وکړه. دا امت محمد چېرته دی؟ چا وي چې موږ د محمد رسول الله امت یو؟ من کې کمه نښه د محمد مصطفی د امتوالي ده. منځونه، روژې، حج و زکات، وړه دا خو چرګ هم کولی شي چې پکې انسټال یې کړي تاکې خدای انسټال شوي دي. مفتي منیر شاکر صاحب بیان وکړو. د ډېر ښکلی زبردست بیان یې کړی و د فلسطین مسلمانانو باره کې. نو فلسطین مسلمانان ډېر زیات ډېر په بد حالات کې دي. فلسطین مسلمانانو ته بخیر تاسو به ویډیوګانې کتلې وي. ډېر بد حالات کې زنانه دي. د ټول په دې جنګ کې هارا په شو خلک وویشتل شول. نو ډېر څه نیمګړي شول، څه څنګه شول. په دې باره کې موږ مسلمانانو دې سره ودرېږو د فلسطین والو سره، ځکه چې مسلمانان زموږ د یو کلمې وروڼه دي. نو دیو ډېر ډیوټونه وکړو. د عمران خان باره کې ډېره خبره کې د عمران خان دې راخلاص شي. عمران خان موږ سره څنګ په څنګ ودرېږي. بله پر عمران خان سره ولاړو. د عمران خان د اسرائیلو سره د فلسطین والا وران شوي د عمران خان سره نه په نه ولاړو. نو هغه ویل عمران خان سر به کلک شي. عمران خان زموږ د پاکستان وزیر اعظم نه دی. عمران خان د زموږ ټول امت مسلمه وزیر اعظم دی. عمران خان د سر به کلک شي، موږ سره دې ودرېږي. نو هغوی باندې ډېر ویل پر عمران خان د جیل کې دی. نو هغه زموږ دپاره خیر راخلاص شي. نو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني.